سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ. زما نوم اظهر رښتین دی او د کونړ ولایت څخه یم او فی الحال د امریکا د متحده ایالاتو په کالیفورنیا ایالات کې ژوند کوم. زه هم د ډپلوماسۍ د انسټيټوپ د آی آر ټي یا نړیوالو اړیکو د یو میاشتني کلاس د زده کوونکو څخه یم او نن به تاسو ته په دغه ویډیو کې د خپل یوې میاشتنۍ تجربې په اړه معلومات درکوم. نو زه به په ساده الفاظو کې وایم له خپل استاد جان د خولې څخه چې ویلي الف ب ت س، یعنی دغه نړیوال اړیکو دغه مغلق درسونه به تاسو ته په دغه یو میاشتني کورس کې او یا کلاس کې په ډېرې اسانه او ساده الفاظو سره بیانېږي. نو موږ په دغه یو میاشتني کلاس کې د 53 څخه زیاتو تیوریو په اړه وغږېدلو، د هغوی بنسټونه وڅېړل او ډېر معلومات مو ترلاسه کړل په دغه اړه. نو ډېر یو مینهناک او دوستانه کلاس و، ما ترې ډېر څه زده کړل او هغه هیوادوال چې په داخل د افغانستان یا خارج د افغانستان کې وي، زه ورڅخه هیله کوم چې تاسو راشئ او په دغه کلاس کې او په دغه صنف کې موږ سره برخه واخلئ. که غواړئ چېرته غواړئ چې خپلې زده کړې په نړیوالو اړیکو یا حقوقو کې مخ ته یوسئ، نو ډېر ښه ځای دی د بریا ته د رسېدلو دپاره پکې ډېر څه زده کولی شئ او حتما راشئ او حتما دغه ځای کې برخه واخلئ. مننه. ژوندي. Hello guys, I hope you're doing well. As usual, I would like to share an exciting opportunity with you. This exciting news for those who are planning to pursue study in area of politics and international relation, either in Afghanistan or overseas. In order to foster your knowledge, research area, and even to learn basic concepts in theory in political and international relation discipline, I would like to invite you to the Diplomacy Institute's special classes, focusing on basic nature and scope of IR and other relevant debates. These classes are solely designed to enhance the capacity of Afghan students for making strength academic and research capabilities. You might have knowledge that concepts and theory of international relation and other schools of social sciences are looking complex to learn. But as a student at the Diplomacy Institute, I learned 53 theories of international relation in a very short period of time, which opened the door for me to continue learn more about the IR discipline. So, I highly recommend you to utilize this amazing opportunity to attend the classes at the Diplomacy Institute. سلامونه او درنښت ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. مطیع الله احمد زه یم د آی آر آنلاین کلاس یو تن ګډونوال. غواړم په دغه ویډیو کې تاسو سره دغه معلومات شریک کړم چې دغه کلاس موږ څنګه پایل کړ، د چا لخوا تدریس کېده او په څنګ کې زموږ لپاره څومره ګټور و. نو په دې هیله چې د ویډیو تر پای شی به موږ سره مل پاتې شي. د آی آر آنلاین کلاس چې د قدرمن استاد علم امین لخوا د تدریس چارې پر مخ وړل کیږي، د نړیوالو اړیکو د برخې د مینوالو محصلینو لپاره خورا یو له ارزښتمنو ګټورو کلاسونو څخه ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د هغه محصلینو لپاره چې غواړي په دغه برخه کې د ماستري او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کوي. په دغه یو میاشتني آنلاین کلاس کې پر مهمو نړیوالو تیوریو بحث او ولوستل شوی، لکه ریالیزم، لیبرالیزم، مارکسیزم، کنسټرکټیویزم، ماډرنایزیشن، فیمینیزم، کریټیکل تیوري، اسلامیک انټرنیشنل تیوري، انګلیش سکول تیوري او همدارنګه بشمیرو نورو تیوریو باندې هم بحث وشو.
د تیوریو او د عالمانو د نظریاتو ترڅنګ خوشبختانه د درس اړوند بیلابیلو ویډیوګانې او د پی ډي اف کتابونه مو له قدرمن استاد امین صاحب څخه ترلاسه کړل او د قدرمن استاد نیکه رویه ښه تدریس په اسانه ژبه او طریقې سره زموږ په تعلیمي سویې په لوړوالي کې رغنده رول ولوباوه او نور مو هم له دغه مسلک سره مینه او علاقه زیاته شوه. نو که تاسو هم د نړیوالو اړیکو د برخې مینوال او محصلین یاست او غواړئ په دغه برخه کې مو تعلیمي سویه نور هم لوړه شي او په ډیر څه پوه شئ، نو دغه ډول درسونه تعقیب کړئ او له استاد عالم امین صاحب سره اړیکه کې اوسئ. هیره دې نه وي چې د کلاس په خلاصېدو سره به تاسو د یو سند ویاړ هم له ځان سره ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله. محمد قاسم د نړیوالو اړیکو محصل په نړیوال اسلامک پوهنتون کې. موږ 2 میاشتې مخکې یو کورس شروع کړی د استاد محمد علم امینی صاحب سره، کوم کې چې موږ د نړیوالو اړیکو په تیوریانو ډېر ژور بحث وکړ. له تاسو ټولو هغه زده کوونکو څخه غوښتنه کوو چې حقوقو، نړیوالو اړیکو یا سیاسي برخو کې زده کړې کوي، له دغې فرصت څخه ګټه پورته کړئ او دغه کورس سره تعقیب کړئ. Hello guys, my name is Azhar Rishtin and I'm from Afghanistan and I live in Sacramento, California, United States of America. And I'm here to share with you guys my 1-month experience in the Institute of Diplomacy and in the class of International Relation Theories. So I'll say it really simple. If you guys want to pursue a career and learn from a very experienced teacher who teaches all the hard lessons in a very simple way as an ABC. I mean, it's really brilliant and very good. I've learned a lot. We've studied more than 53 theories here, and we've talked about how the politicians are applying it and or practicing it in daily work right now. And yeah, I've learned a lot. It was a really friendly environment and brilliant people, good teacher. So if you guys want to pursue a career in the international relationships and the politics, please come check it out. You guys will learn a lot. Thank you.